موږ په تیرو څلورو میاشتو کې ښې لاسته راوړنې لرو چې په دغه لاسته راوړنو کې تقریبا 415 نفره مظنونین نیول شوي دي. همدارنګه 22 جربه ځمکه د چرسو نه پاکه شوې ده. همدارنګه 249 نفره هغه پس د نسبتي دوسو نه پس له دې نه چې دوسي جوړ شوي دي هغه عدلي او قضایي ارګانو ته تسلیم شوي دي. دغه کم خلک چې دا چرس کرلي دي دا سرکش خلک دا هم عدلي او قضایي ارګانو ته تسلیم شوي دي پس له دوسو جوړولو نه. دا راټول شوي الکولي مشروبات چې کوم راټول شوي دي دا 214 لیتره دي. همدارنګه موږ یو پروسه بله د راټولولو د معتادینو لرو چې کوم معتاد خلک دي دا راټولوو موږ هلته کمپ لرو هغه کې تداوي کوو. 1470 نفره دا معتاد راټول شوي دي د مختلفو ساحو نه د ولسوالیو نه د حوزو نه مختلفو ساحو نه راټول شوي دي. او بیا بعد د دې نه چې دلته په کمپ کې وخت تېر کړی ده صحت یاب شده دي صحت یې پیدا کړی ده نو تقریبا 209 نفره د کمیټې رسمي کمیټې د طریق هغه مرخص شوي دي خپلو کورنۍ ته تسلیم شوي دي. همدارنګه بیا موږ په کمپ کې یو سیستم لرو چې هغه کې کم ملګري چې هغه برابر دي حرفې ته چې باید یو شی زده کړي او آینده یې سمه شي. 250 نفره موږ ریاست د امور اجتماعي ته تسلیم کړي دي چې هغوی باید یو حرفه زده کړي یو کار زده کړي آینده ته خپلې کورنۍ ته یو څه لاسته راوړنه ولري. همدارنګه موږ یو بله پروسه لرو چې هغه پروسه د راټولولو د سوالګرو ده. سوالګر راټولو او د امیرالمؤمنین شیخ صاحب دې ته ډېره خاصه توجه ده چې دا باید راټول شي دا بېوزله کسان د سوالګر 850 نفره موږ په دا تېرو څلورو میاشتو کې سوالګر راټول کړي دي. بیا په دې کې 281 نفرو ته موږ مواد غذایي مواد خوراکي چې ورته وایي دا توزیع کړي دي په دغه تعداد کې. همدارنګه 400 نفرو ته بیا نغدي مرسته شوې ده چې دا نغدي مرسته د شیخ صاحب امیرالمؤمنین د خوا نه یو خاص توجه او همدارنګه یو فوق العاده کومک و د اختر په مخه کې چې دا موږ ته راوړل شوې تقریبا 2 میلیونه پیسې وي دا مو دغه بېوزله او دغه سوالګرو ته توزیع کړي. نو دا په تېرو څلورو میاشتو کې زموږ دغه راسته راوړنې وي الحمدلله ملګري هم په کار اخته دي او کار ډېر ښه روان ده. پیام مو د بلخ ولایت اوسېدونکو ته دا ده چې دوی کوشش وکړي چې دغه کم امیرالمؤمنین د خوا نه په فرمانو کې د شریعت د خوا نه هم منع راغلې ده د هغه نه باید منع وکړي ځان بند کړي لکه په هغه کې قاچاق ده انتقال د موادو ده خرڅلا ده همدارنګه په هغه کې کشف د چرسو د تاریکو ده دا خو صراحتا هغه د امیرالمؤمنین فرمان را لېږلی دغه نه باید دوی ډډه وکړي دا ونه کړي. په دې که وکرل سي هم هغه د قضایي عدلي ارګانو ته تسلیمیږي دوی باندې قید خیږي دا بندیانېږي نو ولې خپل ځان په خپله مشکلاتو کې اخته کړي دا خلک نو دا باید ونه کړي دا خلک دغه انتقال د دې موادو همدارنګه خرڅلا د دې موادو دا په خپله د دې ولس د مظلوم ولس ته یو غټ درد سر جوړ شوی ده چې هغه معتاد کېږي چې معتاد شو بیا هغه کورنۍ مظلومه کېږي کورنۍ خرابېږي بیا نو هغه مجبوره شي دې ته چې هغه نو سوالګري ته راوځي نو څو مشکلات دوی ته پېښېږي.